वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्यन व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफ़त रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलकन व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अन अबी उमामत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अज़िनल्लाहु लिअब्दिन फ़ी शैइन अफ़ज़ल मिन रकातैनि युसल्लीहिमा व इन्नल बिर्र लतुज़र्रु अला रअसिल अब्दि मा दाम फ़ी स्वलातिही व मा तक़र्रबल इबादु इलल्लाहि बिमिस्लि मा ख़रज मिन्हु। रवाहु अबू ईसा तिर्मिज़ी फ़ी जामिइही। ज़े बहर लुत्फ़ि ओ अबरी बहारी कुनत खारूस मन रा आबदारी। ज़े कानी जूदी ओ बादी खजाने कुनत बरशी ज़मीन रादुल फिशाने। इलाही गुंजही उम्मीद बुख्शाई गुली अज़रूज़ई जावीद बिन माई। बखंदान अज़लबी आन गुंच बागम वज़ीन गुल अतर परवर कुन दिमागम। बिया जामी रिहा कुन शर्मी सारी जिसापो दुर्द पीशारंचिदारी। ताअल्लाहु ज़िही क़य्यूम दाना तवानाई दिही हर नातवाना। बुज़ुर्गान किराम, दा कुरान अज़ीम मुबारक द ताज़ीम और द अज़मत शान दपारा दा मजलिस मुक़र्रर शवी इंतहा द बरकत वलाड़ दी खुदे पदी ढेर खुशहाली द कुरान अज़ीम मुबारक सोक ताज़ीम कई सोक तिलावत कई और सोक बल तालीम वर्कई बस टूल कामिल दा। और कम माशुमान चे कुरान शरीफ मुबारक हुई दावी कामयाबी दा। खपल बच्ची को पोर्ता कहे पदे बच्चों बांध कुरान अज़ीम मुबारक हुआ अपना ज़िरो मऊ पढ़े बस बांधो दनन लदा से दा खबर ज़बार दे की गुमान है बरतबार दनन ना यो देश कार मखी
اکرام الدین مړی شیخ جمدی دی را سره و. زه چې نکاح دپاره مې وتلي وم اوس داسې نظمو نکاحونه نه تړم، اوس پکې څه چل پیدا شوی. نو هغه وخت کې خلک لا خو ګزاره کوله، د په هغه مدرسه کې استاد و. نو هغه چې لاړ ورته کې نو هغه ځای ډېر لرې و. نو هغه ته ما ویل یاره مولوي صاحب ته مې ویل چې تاسو خدای خو وکړي خو ستا دا ځای د نظر د بصر نه څه کوي چې د نظر د عقل نه منطقي طور باندې لګي دي. ځکه چې هیله ماسپښین ته ورسېدو، سبا چې روان شو نو بیا ما وویل چې یاره موږ باندې ناوخته دي او دا نکاح تاسو ګواهان راولئ چې نکاح وکړو. هغوی ګواهان راوستلو، بس نکاح مو درلود. هغه چینی تره چې دی موجود و، یو غالب پخپله موجود و. ما ورته ویل چې دا ګواهان شو، دا د چینی د طرف نه ترې دی، د ترې مثال په شان د پلار دی، او د هلک د طرف نه هم کسان. مې د دې څه مهر دی؟ مهر نه بغیر نکاح نه کېږي. ان تبتغوا باموالکم ټکي پکې دي. نو بس هغوی چې وی چې مې د دې څه مهر دی، نو هغه ترې راته وی چې دې جنۍ او د ماشومې مهر چې دی نو دا 80 جربه ځمکه ده. وایا ښه وی دویم مهر چې دی 40 تولې د سرو زرو کالي دي جوړ، او بل دا دی چې په یو جرب کې ملکور جوړولی دي، کورم آباد کړي دي وله په یو جرب کې، او په هغې څه ډېرې پیسې داسې لګېدلې دي. او بل راته وی چې څلورم دا دی استاد وی دا ته والا وی دیم مهر دی، دا په مهر کې دی. نو ما وی چې دا څه شی دی؟ دا چې داسې ما لاس کې واخیستم همدقسې ناست وم لکه راوروسته ناست یم. هغه ډېر دروند و. نو مې چې دا څه شی دی؟ نو د دې تپوس زموږ نه کوه چې قدر زر زرگر شناسد قدر جوهر جوهری، قدر گل بلبل شناسد قدر دل دل شاعری. ویته کلو کوستار نغیته یو قیمتی کسوړه وهغه ما لرګو چې مې وکتل قرآن شریف. قرآن شریف مبارک په سرو زرو لیکلی شوی او ما داسې بې چشمونه وي، ډېر سپارې سره د بسم الله نه او سره د سورتونو د نومونو. دا چې دی دا دقسې ما وی چې ما پاڼه کوله وکړه یوه بله بله، بس دقسې مې وی بې چشمو. لکه شاهي جومات ته د لاهور زه څوک رتې تلي ما هغې کې وګوري عجایبګر ته ورشئ. قرآن شریف مبارک داسې په لیکلي شوي دي ټول دقسې واضح ښکاري. هغې ته م زه ولاړم په ولاړم ولیدم ومې لیدم شاهي جومات ته لاهور، او دا مې ولید نو دا هم د هغې په شان لیکلي وو. ډېر زبردست او ډېر زیات خوشحاله شوم چې قرآن شریف وی دیم مهر دی.
دا څلور څیزونه مهر دی. اتیا جربه ځمکه، څلوېښت تولې سونه جوړ، یو جرب کې کور او یو دا قرآن شریف. میټریک ته دا قرآن شریف په مال دی. فقهای کرامو لیکلي دي چې په کم کور کې که دونه قرآن شریفونه چې هغه نصاب ته رسېدل او دی ورته محتاج ورته خلک نو نو د دې قرآن شریفونو مبارکو به زکات ورکوي. دا د دین مسله ده. څلور واړه امامان پې متفق دي. یاره ما وې زه نور تپوس نه کوم، خو وایم چې یاره داسې مهر خو ما په زندګۍ کې څه لیدلی نو چې دا څنګه مهر دی. بس هغوی ما چې دا ولي نو هغه ترې راته وی استاذه وی دا جینۍ چې کومه دا چې د چا واده دی دا عالمة و حافظة، وی دا یو علم یې کړی دی او بل د قرآن عظیم حافظه ده. نو ما ورته څه وی مخه چې عالمة و حافظة للقرآن، نو مې دا مهر چې دی چې د دې پله څومره نور مینه هغه هم پې کم دی. خپل بچی که پورته کوي دا په قرآن شریف پورته کېږي په دریو عالمو کې، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. خو یره چې نیت ټیکي وي، که نیت خراب نو بیا خو اسم نشته، بیا خو تباهي شوه. انما الاعمال بالنیات. نو قرآن عظیم که خپل بچه پورته کوي دقسې چې دا د مولوي صاحب دی مبارک او دی ملګرو دوی دا قرآن عظیم دی ماشومانو ختم کړي دي په ناظره یا په حفظ هم پکې شته، شابس یو پکې حفظ دی. دا یو هم ډېر دی، دا یو هم ډېر زیات دی. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قرآن عظیم مبارک منگ آسان کړی دی. یسرنا یسر یسر تیسیر باب تفیل دی. منگ آسان کړی دی قرآن عظیم للذکر د پاره د نصیحت قبلولو او بل د پاره د یادولو. تا خدای آسان کړی دی. ما قرآن شریف مبارک په شپږ میاشتې کې یاد کړی دی. بیا مې په یو شپه کې مخکې ویلي دي او په دوو کې خو مې ډېر ویلي دي. اوس یې پرېږدم نه، دا قبر ته مې تیار کړی دی کښې. نو قرآن عظیم اصل کې د قبر لپاره دی، خو خیر دی دا دلته کې که سړی پې څه ترابي وکړي یا دغې نو دا هغه جونګه غوندې ده. دا دومره خبره نه ده، اصل مقصود د دې جدا دی. بخاري مبارک کې راغلي دي چې پیغمبر علیه السلام فاطمې بیبي ته ویې لورې صبر کوه، هر کال به جبریل علیه السلام ما سره دور د قرآن عظیم یو کرتې کوو او سخت کال یې را سره دوه کرتې وکړو. فلا أرى الأجل إلا قد اقترب رواه البخاري. وی بس دا ګمان زما دا ګمان دی چې زما اجل نږدې دی. نو قرآن عظیم په دغه کال چې رسول الله قبر ته ځي نو دوه کرتې دور کړی دی. نو موږ آسان کړی دی دا قرآن شریف دپاره د یادولو. ته نصیحت پې قبلوه نو الله به توفیق درکوي. د ذکر دا معنا ده چې ته پې نصیحت قبلې نو د احکام د قرآن عظیم دا انسان او د مسلمان د طاقت د لاندې دي، باندې نه دي. که یو سړی ماښام ته روژه نشي رسولی نو په هغه باندې روژه نیول هم نشته. هغه به صرف دونه وکړي چې فدیه به یې ورکوي، او که د فدیې هم طاقت نه وي نو بس خدای مهربانه دی. که د فدیې هم طاقت نه وي نو الله بیا مهربانه دی.
نو د قرآن عظیم تمام احکام چې دي دا د مسلمان په طاقت کې دي د نصیحت قبلولو معنا دا چې څومره احکام دي لا یکلف الله نفسا الا وسعها. قرآن عظیم چې څومره احکام راوړي دي، که حج دی، که روژه ده، که جهاد دی، که څه دي، هغه د مسلمان په طاقت کې دي. دا معنا د نصیحت قبلولو او د یادولو څه معنا. قرآن عظیم مبارک چې ته یادې، خدای به امداد کوي تا سره به الله امداد کوي. چې ته قرآن شریف یادې، په دې یادولو کې د الله امداد به تا سره وي. او باقی چې دی نور آسماني کتابونه چې دي نو هغه په یادو نه یادېدل. تورات مبارک صرف څلورو کسانو ته یادو. یاد دلا موسی علیہ السلام، هارون علیہ السلام او عزیر علیہ السلام مبارک، دا درې پیغمبران. او یو دا قارون په الف لام ته هم یادو. غواړي قارون کاکا ته هم یادو. او د دعوه چې کړې وه د دې نه دا معلومه شوه، علماو لیکلي دي روح الماني وغیره، چې چا علم لوی علم یو کو نو الله په بدی دنیا کې دی آبادی. دا قارون آباد کو، انما اوتیتها علی علم عندي. نو دا علی علم عندي کې څلور تفسیر دي. یو تفسیر پکې دا دی چې قارون ته تورات مبارک یادو، بل چاته یاد نه دی. موسی علیہ السلام مبارک ته وحی راله، وی پیغمبر علیہ السلام ستا نرستو محمد رسول الله بډیره زمانه راځي. رسول الله د موسی علیہ السلام نه څونه وروسته راغلی دی؟ 300 کاله پس، 300 کاله مابین کې تیر دي. او د پخوانه باندې خدای خبر پیغمبرانو ته ورکوو، وی د هغه به داسې امت وي چې اناجیلهم قلوبهم، آسمانی کتاب به د هغوی په سینه کې پروت دي. انسان د بزوري باز اناجیلهم فی قلوبهم، د هغوی آسمانی کتاب به دا په سینه کې پروت دي. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې قرآن عظیم مبارک باندې که خپل بچي پورته کوي او ځان پورته کوي، دې ته متوجه شي، سمه توجه ورته وکړو، ښه په اخلاص پکې لګیا اوسه. دغه دنیا چې دا به الله په جونګه کې درکړي، دا څه دونه شی نه دی چې د دغې په نیت یې ونه کېږي، بیا خو تباهي ده. بیا کېدای شي چې رد الله کوم عذاب ورکوي نو دا به بل چا له ور نه کړي چې نیت یې برابر نه وي. زمونږ د طالبې په زمانه کې د یو 40 کالو بلکې 15 کالو خبره به یو قرآن شریف یو حافظ مړو او هغه په پردې مقبره کې خښ کړي وو. نو کسان رالل، هغه یې ایستو، وی دا وباسئ، دا خو زمونږ په مقبره کې دا 3 ورځې پس هغه د قبر نه ایستو. کومو کسانو چې د قبر نه حافظ راویستو، نو هغه کسان هر څومره چې دي هغوی تقریبا 6 میاشتې کټو کو بیمار شو. دومره بدبویي ته نه تلله. نیت برابر کړه. دا به داسې ډېر خلک دي د عالم او د حافظ چې کوم عذاب دی دا بیا د بل چا شته دی نه د سر نه. نو لحاظه د دې وجې نه هغې ته موږ ورغلي وو، موږ ته لرې ولاړو، او چې په هغه بوی په چا لګېدلی دی او ویښ صاحب کټونه وکړو جوړېدل نه د سر نه. ما ستاسو خدمت کې دا جامع الترمذی مبارک جلد ثانی نه یو حدیث مبارک لوستلی دی. هغې حدیث کې 3 فصله دي. دې فصله څه معنا؟ 3 مسلې دي. دا ابو امامه صاحب مبارک روایت دی. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، زما دې ګوتو ته ګورئ، ما أذن الله لعبد أفضل من ركعتين يصليهما. یوه مسله، یوه فصل.
وإن البر لتزر على رأس العبد ما دام في صلاته. او دریم فصل چې هغه زمونږ په دې باره کې دی چې دا کوم تقریب مبارک جوړ دی په دې باره کې دی وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. د دې اول فصل معنا دا ده ما أذن الله، د دې حدیث مبارک باندې پویا د مشکلاتو نه دا دلوي خلکو کار دی. د دې لفظ یو وی معنا او مقصود جدای. لفظ دا معنا ده ما أذن الله، الله وګن تکیا کوي. اذن یاذنو د باب سمعنا، الله وګن تکیا کوي. لشیء د پار د یو سیز ډیر بهتر من رکعتین یصلیهما، چاغه مسلمان یو دو رکعت نفل کوي، نفلو ته زور ورکړو، نفلو ته زور ورکړه. او مراد د دې دادی د اذن معنا دا ما توجه الله، الله توجه نکي یو بنده ته بهتر د دې نه چې دې دو رکعت منځ ادا کي نفل. چې دو رکعت منځ دې کوي نو دا الله ته ډېره بهتره ده او دا الله پاک توجه دته د دې نه لوی څه غواړي چې ته په کم از کم په دو رکعت ودرېږي، څلور رکعت شل خو لا درکنار کا. زمونږ مدرسې ته څه کسان راځي امیان دي قرآن شریف یې هم نه دی ویلی، لیکن د شپې سل رکعته نفل کوي، سل رکعته. او یو بل دی هغه نه مې اورېدلي دي هغه هم دقسې دی وایي چې هغه 200 رکعته د شپې کوي. د شپې دا لمونځ چې دی زه دا ځای په ځای باندې د تهجد لمونځ چې کوي که د الله نه دنیا غواړي امید درکوي، که آخرت ته غواړي امید درکوي، او که دواړه ته غواړي نو امید درکوي، دواړه هم درکوي. بس آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه، بس دواړه واړه دنیا و آخرت دواړه خدای سره دي. نو لمونځ چې دی په دې کې د الله توجه بنده ته ډېره زیاته. زه یو حج کې مدینه منوره کې وم، حج م کړی و، بیا مدینې طیبې ته راغلي وو او د مغرب طرف ته داسې ډېر ځای مازدیګر رالي نو هغه سړی چې و نو هغه مفتي صاحب و، هغه یو 2 رکعته وکړي، یو مفتي و او ما 4 رکعته وکړو. نو ما ورته ویل مفتي صاحب تاسو ته یو خبره وکړم چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رسول الله مبارک وی الله دې په هغه شخص امرأ شخص ته وایي که نارینه زنانه طالبانې ترجمه په سړي سره کوي دا غلطه ترجمه کوي. که نارینه او که زنانه چې 4 رکعته لمونځ وکړي رسول الله فرمایي الله په دروازې د رحمت کلو کا. تانبی رحمه الله قدس الله سره هغه فرمایلی دي چې د دې 4 رکعاتو چې د مازدیګر نه ته مخکې 4 رکعاته نفل کوي د دې ثواب چې دې شمار د فرشتو په ضبط کې نه راته نو رسول الله صرف په رحمت اکتفا وکړه چې دومره لوی شی دی چې دغه تو کې په دې دا ثواب. زین العابدین مبارک
زین العابدین مبارک په پشواروس کې 1000 رکعات نفل کول. ځان پوی کرو لږ فکر وکړه 1000 رکعات نفل خدای دې آرام کې کته وو کې پد کې دې چې دا کټ نو پانس چې د ځمکې نه ودرېدو ته به دې هم پرې نه دي که تا 1000 رکعات نه شي کولی 1000 رکعاته په دې څلېرویشتو ګنټو کې نه راځي او په دې کې داسې وخت هم شته چې په هغې کې لمونځ هم نه کېږي. دا څه دی دې خو ګوره دا د لویو خلکو کار دی دوی ته طول الزمان کېږي په نورو خلکو به همدغه یو الله دوی ته دا وخت اوږد کړي نو هغه خپله وظیفه پکې وکړي. او زین العابدین پېژنې زین العابدین د جناب رسول الله نمسی دی دا زین العابدین دی. نه خیر هغه مفتي صاحب ته چې ما دا خبره وکړه که نه فورا ودرېدو. علما لوی خلک دی انما یخشى الله من عباده العلماء. بس په مخ ودرېدل او 4 رکعات یې وکړل او اوس په بیا ټول عمر وې دا حدیث په یاد لرم او ځان سره دا حدیث هم لیکم. نو زین العابدین دا د اهل بیتو نه دی داسې میوه بله ونه نشي نیوی طاقت ته بلې ونې نشته چې داسې میوه ونیسي. 1000 رکعاته نفل نو زه مدینې طیبې مبارکې کې یو وار یو ما جنت البقیع ته رالو چې هلته کې لاړو ته زین العابدین د عثمان صاحب نه د عثمان صاحب مرقد مبارک دی هغوی یو وار کړي دي خو خیر څه کار نشته او دلته دا زین العابدین دی او شیعهګان په هغې باندې لوی کفریات کوي. نو ما ته هغه سړي اواز کوي دا سړی پېژنې وې دا هلته چې څوک حفاظت کوي هغه راواته اواز وکړو ما ته وی اتعرف هذا مېله ها هو شیعي مې ښه أنا الديوبندي جزاك الله مرحبا بك مرحبا بك ما يزخ ديوبندي ما وی بس مرحبا يراتو وی ويتنا سم اثرتك لكينا چدا شيعان دي وی سجدي وته لګي او وی منه کې یو خدای وته وینو زين العابدين ولي الله دي خو الله نه دي د سجدي لایق یو خدای دی دا زین العابدین دی. د سره زمونږ ډېره زیاته مینه ده نو د ټولو مسلمانانو سره مینه ده. زین العابدین تفسیر کې لیکلي دي چې یو واري انځې ورته واچولې انځې او هغې سره لوټه وه غټه لوټه وه اوبه پکې وي انځې ورته واچولې او هغه لوټه چې دی د اوسپنې وه په هغې باندې دغه جاري و او ښایسته قیمتي لوټه وه او درنه وه هغې چې ورته اوبه اچولې و ده ودس که وینځه به بس هغه خادمه وه هغه لوټه چې کوم دی د هغې هینځې نه راپرېوته او زین العابدین په هغې باندې خوږ شو داسې بری ورته وکتل هسې دې انځې ته م لږ وګوره چې دې انځې ته یو پټي فکر وکړه انځه د ګورې ښه هغې چې کوم دی نو هغې انځې ته داسې وکتل نو هغې انځې ورته وی والکاظمین الغیظ د لویو خلکو دا کار دی چې خپله غوسه به خوري او د هغې انتقام به نالي. نو زین العابدین ورته بیا وکتل وی کظمت غیظي ما خپله غوسه وخوړله او تا پوهېږې که نه او زه دا غوسه په تا باندې نه ناپس کومه. آیات د قرآن عظیم دی په غټ تفسیر کې راغلی دي. بیا هغه انځې ورته وی هغه انځې ورته والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس بما جمله وتویل چې خلکو ته لوی خلک په عفم کوي وی قد عفوت عنک وی ما تا معافي وکړه. نو دریم ټکی ورته وی والله يحب المحسنین خدای د نیکوکارو سره مینه کوي
وی ښه هغه درېیمه جمله د قرآن عظیم چې وکړې وی عاتقتکې لوجه الله ما د خدای د رضا دپاره ازاده کړې او زه خپل کار کوه دا زین العابدین دی دا خو زمونږ نوم اورېدلی دی نه ته د دوی شان وګوره حدیثو کې د دوی خبرې وګوره چې دا کوم خلق دی او بل په زنانو کې رابعی بصري ولی الله لویه ولی الله پخوانی سر زنانه په اول صف د اولیاو کې رابعه بیبي تفسیر کبیر کې لیکلي دي چې دی به د شپې 1000 رکعات نفل کول شپه کې شبه روز کې نه شپه کې او دا څه کوي 1000 رکعات نفل به برابر کړو او بیا به د هغې نه وروسته خوب هم کوو دا قانون دی چې د شپې تفسیر کبیر د خط جلد اول کې دا واقعه لیکلې ده امام فخر الدین رازی چې لوی واعظ د زمانې منطقي و دی د رئی دی او دلته کې وفات چې دی قبر مبارک په هرات کې دی ځکه چې د هرات بادشاه تللی و رئی ته امام رازی ورته ویل وي رازی نسبت چې کوې د رئی ته چې نسبت کوې نو رازی به وایي نو هغه چې د واعظ واورېدو نو باچا یو وخت ته وي چې دا سړی ما سره ولېږه چې زما په وطن کې په هرات کې واعظ کوي بس هغه ډېر منتونه یې ورته وکړلو او ډېر لوی دولت امام رازي ته ورکړو غون کور یې راوسته دی چې راغلی دی نو د منطقي له تقریر ډېر ښکلی ورشي دی ابهام کولی شي تفهیم کولی شي بل ډېر زبردست پوهیولی شي او درس ته منطقي په شان درس څوک نشي کولی دا قانون دی چې نو بس امام فخر الدین رازي لیکلی دي چې دی به داسې کار کوو چې 1000 رکعاته نفل به یې وکړلو نو بیا به یې لږه ډډه مچوله او دا به یاد لرې حدیثو مبارکو کې راغلی دي چې د شپې په آخر د شپې کې ته لږ وختي پاسې او خپل وظیفه مونځ او تلاوت او ذکر دا برابر کې او په شپږمه حصه د شپه کې آخري حصه چې دی ته سحر وي قرآن عظیم متسحر ویلی دی وبالاسحار هم یستغفرون په دغه ټیم کې ډډه واچوي اکابرو د دین لیکلي دي چې شپې لږ مونځ وکړو بیا په دغه شپږمه حصه کې ډډه واچوي د ده په دې بدن باندې دا چې ډډه واچو دی اوده شي که اوده شي او که اوده نه شي د ده په دې بدن باندې د اسمان نه داسې انوار وریږي لکه د باران تیزې شیبې چې وریږي دا د لویو خلکو نه تپوس وکړه چې هغه د شپې مونځ کوي د هغه نه تپوس کوه د هر کو جانه مه کوه بعضې کسان خو بل خلک دي نو بس امام فخر الدین رازي لیکلي دي چې رابعه بیبي په هوښیاره زنانه د لوی عالمه کونټۍ به ورسره وه داسې روانه و نو یو سړی دا ګستاخ هم ډېر دي ګستاخان هم وي د عالمانو او د نیکانو خلکو بیادبي کوي نو رابعه بیبي ته وی یاره داسې کار دی که په دې دا نیکانې که بزرګانې وي نو دوی کې به الله پیغمبر رالیږلی وي خو یې قرآن عظیم کې راغلی دي وما ارسلنا قبلک الا رجالا ما چې دې تا نه مخکې چې څومره پیغمبران لیږلي دي رجالا ټول سړي وو لا ملائکتن ولا اناسا نه ملائک وي او نه زنانه وي ما سړي لیږلي دي تا نه قبل نو وی که دا بزرګان وي نو دوی به الله په دوی کې دې زنانو کې به پیغمبر را لیږلی وي اگر چې هغې کې یو خبره راشته روح المانی کې په څه بیان شته
روح المانی داسې کتاب دی چې د دې زمانې د اتو کالو علم چې دا چایي هغه پې نه پوهېږي هغه او یاد به لرې داسې عربي ده نو لہذا خیر فخرالدین رازي تفسیر هم داسې دی هغه دغه کې چې ما کتلې دی هغې حق نه دی ادا کړی نه ربیع بي ورته وایي چې بچا ما خو د بزرګۍ دعوه نه ده کړې خو زه چې ته ووې که نه نو تا ته به خبره وکړم دا 1,40,000 پیغمبران د چا نه پیدا دي هغه سړي ورته ویې د زنانو نه وی د زنانو دا بزرګي کافي ده چې پیغمبران او علما او اولیاء ته پیدا دي داسې بند کړو لکه خر چې په خټه کې بند شي وی اوس وایه وی بس صاحبه معافي ماته وکړه د زنانو دغه بزرګي کافي ده چې نیکان ته پیدا کیږي اولیاء ته پیدا کیږي عالمان د زنانو نه پیدا دي پیغمبران د زنانو نه پیدا دي ما ستاسو خدمت کې عرض کوم چې هغه امام فخرالدین لیکلي دي چې ربیعي بي 10 رکعاته د شپې نفل وکړو زمانه ورته اوږده شوه طول الزمان طی المسافت الله ډنډېری بابا مبارک ما ته بل چا ویلي دي زما پیر صاحب 14 کاله په قادري مبارک د هغه سره زما تېر شوي دي 14 کاله زه په دې ملکن باندې اورېدلی یم نو هغه چې دی بل چا ما ته ووې هغه سړی اوس وفات دی وی چې یو سړي مکه معظمه کې لکه صاحب مبارک ما ته وی د دون حج نه کړي دي صاحب مبارک ما ته وی چې اول حج ما د هندستان نه کړی و دلته داخله نه کېدل نو هلته ما علم کړی و دیوبند کې نو هلته ما علم کړی و نو هلته کې مې داخله وکړه نو ما داخله د حج دپاره په 6,000 روپۍ کړې اوس لاسې دي موږ پروس کاله یو ورکوټي زوی را سره و انیس الاسلام نو موږ صاحب داخله د حج دپاره وکړه په 10 لاک روپۍ 10 لاک باندې یوه نو دومره ګراني شوه بس دا خیر خو چې خدای فضل وکړي پروا نشته خیر هغه چې دی دا نو هغه ډنډېری بابا ته وی یاره وی بابا وی مکه معظمه کې زما د رسول الله مبارک دیدار ته یو پټې زړه مې وکړ او خو 500 میله لار د سړی په بس کې په موټر کې سړی تنګي هغه ورته وی بچی وی ښه وی بچی وی راځه ماسوتن مونځ یې کړی دی مسجد حرام کې هغه یو مونځ سم مونځ دی که نه دلته چې 80 کاله مونځ پرله پسې وکړي د بیت الله یو مونځ به وګټي هغه دا خلک ځمکې وله خرڅوي هغې کې چل دی که دا هم زه ثواب اصلي ویم که انعامي ویم نو د هغې شمار نه شي کېدی یو ثواب اصلي وي یو ثواب انعامي وي هغه چې دی نو بس بابا ورته وي ټیک ته وي ماسوتن نور روان کړي دي داسې په غر راوختو چې موږ کتل مدینه منوره ښکاري مدینه منوره ښکاري وی بس ها سړی دا چې ما ته چا ویلي دي لکه هغه دا واقعه لیدلې بس هغه بیا رسول الله زیارت ته ورغلي دي او بیا چې دی پېشمني مال اذان شوي دي هلته کې 1 ګنټه مخکې تهجد لپاره اذان کوي دواړو حرمینو شریفینو کې تهجد لپاره 1 ګنټه مخکې اذان کېږي عمر دپاره په روژه کې او کوژه کې بس هغه چې اذان وشو نو هغه ورته وي بچیو څنګه دې وشوی وي بس بلکل بابا بس کار وشو وی اراده شو نو بیا په یو غر راوړېدلي دي نو د سبا منزل مکې معظمې ته را رسېږي یوه شپه ده شپه هم نه ده ټوله نو بس خیر هغه وشوله
نو دا سړی په بیګانه شپه بیا هغه غر ته ختلی دی، نو بل ته ختلی دی، نو بل ته ختلی دی، نو او نیمې شپې ته ورسېده نو دوه غرې هم نه دي توی کړې، او ټول غرونه دي، هغه د هغه کمال و هغه له خدای ورکړی و. نو دې ته وایي طی المسافت، د لویو خلکو دا کار دی چې خدای لوی مزل به ورته رالنډ کړي. خبره مې کوله، امام فخرالدین رازي وایي چې یا رابعي بیبي زر رکعاته نفل وکړو، په آخر د شپږمې شپې کې ډډه واچوله، یو غل چې دی هغه راغلی و او د رابعې بیبي مبارک نه غلا کوله، خدا وي خبر نو هغه غلا نه کوله. شکل هغه بیا کې اوږده شوه، نو دا غل راغی، د دې چې څه سامان و د ولیو به څه سامان یې هغه یې راواخیستو، څادر کې واچوه وړی. دې چې راغی دې کور ته چې ورته، نو امام فخرالدین رازي لیکلي دي چې د دې دیوالونو نه سړی قدم هم اخیستی شو، واړه واړه دیوالونه او ورکوټې کړکۍ پکې لګېدلې وه، سړی ته داسې تلی شو. وی چې دی راغی او وی کتل چې راواپس شو، د دې دیوالونو سر د اسمان سره لګېدلی، د دروازې سر د اسمان سره لګېدلی دی. دی راواپس شو چې دا دوکه شو مکه شو، سامان یې کېښود چې بیا راغی واړ دی، بیا واپس شو، بیا راغی، بیا درې ځله دا سامان نه پورته کړی و. دیوالونه به قصې پورته کېدل چې د ده د وتې، وی چې خدای غلا پرېږده چې د دې نه ووځم، دا به هم ډېر وي، راځه قربانۍ له زه چې کوم دی د رسول الله هغه کوم ځای کې چې قرباني کوي هغې ته زه یو حج کې ورغلی وم، نو ما وی یا الله قرباني خو زه کوي، خو چې زه د دې نه اوس بار وځم، په هغې کې دومره وي چې دا چړې په دې سارو کې داسې پرتې وي چې وتېدي او دا وینې دي پکې خلک راخوېدل. نو هغه بس بیا یو سل مې پیسې ورکړې، مې دا واله بس دا زما دپاره لکه قرباني وکړه او ما د خدای دپاره لږ وباسه، یقین په خدای وکړه. نو ګوره هغه سړی چې دغه شو که نه، په درېیم ځلې سامان راوایسته، حاطفي اواز راغی. حاطف ټیلیفون ته وایي، دا ټیلیفون ته وایي، یاد پاتې دی. حاطف دې ته وایي چې اواز اوري او سړي نوم راوړي، سړي نه ویني. نو حاطفي اواز په حدیثو کې شته دي، بلکل پکې شته. حاطفي اواز راغی، وی دا سامان کېده که عاشق د دې خو معشوقې وي ښه ده، لا تأخذه سنة ولا نوم، اصلي حقیقي معشوقه خو خدای ده، خدای دی، او دا ته نشي وړي که هغه اوږده دی خو زه ویښ یم، زه بیدار یم، په ما خوب نه راځي. هغه سامان یې په ځای کېښود او سړی لاړ، وار وکړه، لږ صبر وکړه. رابعه بیبي چې راپاڅېده، اذانونه وشو، رابعې بیبي مبارک اودس وکړ، او اودس یې چې برابر کړ او بیا یې لمونځ وکړ چې سبا وختې د ښه رڼا شوه. هغه سړی راغی او بیبي مبارکې ته یې ویې، رابعې بیبي ته ویې صاحب ما معاف کړئ، ما ستاسو بیګا غلا کړې ده، خو ستاسو غلا څوک نشي کولی. چې الله د سره مل نه وي رحمانه، که لښکر د سره یت تنهایي، وی دا څوک نشي وړی. وی بس ما ته بیعت راکړه، زه ستا مرید کېږم. رابعې بیبي ته وی کتاب کې لیکلي دي، په یو بل کتاب کې شاه ولی الله صاحب دی مبارک او غیره لیکلي دي چې هغه غلم خدای ولیکه. د دې نیکانو د بزرګانو بېل شان دی. خیر ما دا ډېره خبره ده، ډېره اوږده ده، ډېره زیاته اوږده ده چې الله وایي زما توجه هغه بنده ته نفلو له د دې حدیث مبارک نه وروسته زور ورکړه. دې ته بنده ته زما ډېره توجه وي چې دې دوه رکعته نفل وکړي، کم از کم دا اقله درجه ده، که زیات کوي د هغې منه نشته. او دویم فصل دا دی، اسې ترجمه کوم، وان البر لتزر على رأس العبد ما دام في صلاته
وإن البر وإن أثر البر په تقدیر د مضاف او هغه اثر د نیکۍ د بنده په دې سر باندې راځي په شان د شیبو د باران دې سره دې مانځ باندې چې دې ولاړ دی د الله د طرف نه انوار په ده راوریږي اروان راوریږي. حافظ ابن حجر فتح الباری شرح صحیح البخاری هغې کې لیکلي دي چې جناب رسول الله فرمایلي دي چې په مانځه ولاړې نو اسمان ته مه ګوره، هسې که ګورې ښه ده، مانځه کې اسمان ته مه ګوره. هغوی مبارک وجه ویلې ده د باندې زما ګمان دی چې دې د ابدالو نه ماته ښکاري. زه په ورځ د قیامت په پته ولګي هغه چې دی نو هغه لیکلي دي چې د رسول الله وایي چې د اسمان چې د مانځه په ټیم کې بر اسمان ته مه ګوره، په دې ټیم کې د الله د طرف نه په بنده باندې انوار راځي، هسې نه چې سترګې دې ونه تښتئ، سترګې دې چې ته ونه تښتئ، نو دې ټیم کې بره مه ګوره. نو دا چې دی که نه ستا رسول الله فرمایي چې په تا به الله انوار ورهی مادام بصلاتې چې دی په مانځه کې دی. دریم فصل دا و چې ته که خیري بیا بیان کوو اوس یې بس هغه یو فصل کې خبر ډېره تېره شوه وخت هم دی هلته مونږ درس هم بیا کوو ماښام وروستو او څه مېلمانه مې هم د پنډۍ نه راغلي نو بس بیا به ماته اجازت کوي او زه داسې خورم هم نه څکم هم نه. نو لحاظ د دې وجې نه هغه چې وما تقرب العباد الى الله بمثل ما خرج منه. رسول الله فرمایي درېیمه مسله د حدیث دا ده چې بندګان چې الله ته په قرآن عظیم کې نږدې کېږي داسې بل شی نشته چې ته به نږدې شې سوا د قرآن عظیم نه. قرآن شریف مبارک باندې دغه خبره ما وکړه ته به الله ته به دې نږدې کېږي. د دې تلاوت کوه. قرآن عظیم مبارک چې دی یو حق به هر مسلمان او مسلمانه دا دی چې د قرآن شریف په لفظ به ځان پوهیږي، دویم به د دې په تفسیر ځان پوهیږي، او دریم به د دې چې دی او تجوید به کوي. دې زمانه کې زنانم تجوید کوي. او امام جزري په جزره کې لیکلي دي په جزره کې چې التجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. دا تجوید د قرآن عظیم یو لازمی شی دی، حتم لازم یو لازم شی دی. من لم يجود القرآن آثم، او چا چې تجوید د قرآن عظیم نه کړی دی ګناهګار دی. نو دریم به تجوید وکړي. او څلورم والعمل بمقتضاه، بیا قرآن شریف چې تا نه کومه تقاضا کوي د هغې مطابق په عمل کوي، پس قرآن او په سنت په عمل کوي، او د بدعاتو او د رواجونو د خلکو نه به ځان ساتي. خیر دا خبره داسې اجمالي غوندې پاتې شوه، خو زه بس خیر په دې باندې هغه دي. واخر دعوانا دا ټول دوستانو خپل کامیاب کړي. الله زموږ ټولې مسلې حل کړي. خدای مې ته د رسوایۍ د بې عزتۍ د دنیا او د آخرت دواړو نه محفوظ